فیفسمو مضارع معلومه دی باب دی ضربانه. فیفسمو مضارع مجهوله دی باب دی ضربانه. فیفسمو مضارع معلومه دی باب دی افعالنا. اری وسیده خو مشهوره فیفسمو عنی وقد وعیت عنه. دغه وحی راته شروع وي د سلسله الجرس په شکل باندې، بیا دا وحی منقطع شي ما بیا یاد کړی وي. اول وحلت کې هغه اواز اورم غیر مفهوم، خو چې وحی ختمیږي بیا مې ټوله یاد وي. فیفسمو عنی وقد وعیت عنه. یو قسم وحی کیفیت دا ده چې ما ته وحی په دغه کیفیت باندې راځي او دا بوج په ما باندې ډیر لري. وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل للملك رجلا. کله کله ما ته متشکل کیږي ملک د یو سړي په شکل کې، فیکلمونی د ما سره غږیږي، تلفظ کوي په اعیا ما یقولو زه یادوم. هلته وی وعیتو، دلته زه یادوم هغه څه یقولو چې دی راته وایي. واحيانا يتمثل للملك، کله متشکل کیږي ما ته ملک. ملک نه کوم ملک مراد ده او تشکل په کوم کیفیت راځي. څوک چې د ملک نه جنس ملک مراد ده. ولې نبی علیه السلام ته یو ملک نه و، ډېرې ملایکې راتلې. اسرافیل علیه السلام هم ورته راتلو، ملک الجبال هم ورته راتلو، د غرو ملایکه او جبرائیل علیه السلام هم. خو جمهور علما په دې دي چې د دغه مراد جبرائیل علیه السلام ده، ځکه ناموسي کردګار حامل الوحی په ملائکو کې جبرائیل علیه السلام ده. اسرافیل علیه السلام د نبی علیه السلام سره د فطرت وحی په وخت کې ملاقاتونه کول، خو وحی نه راوړي. ملک الجبال یو واره چې په طائف کې خلکو په د ظلم وکړه، په هغه یو وار ورته راغلی چې ما ته اجازه وکړه چې دغه غرونه راولم په د اهل مکه باندې چې ټول تر لاندې کړ. ده ورته ویل نه د ما قوم دی الله نه پوهېږي، خدای پاک د هدایت پر ورته وکړي. اوس عام اوقاتو کې د سره چې تعلق و د جبرائیل علیه السلام نو مراد دغه نه جبرائیل امین ده. دغه جبرائیل امین ملکه به ما ته راتله د انسان په شکل باندې. ملک څه ته وایي؟ اجسام علویة تتشکل ای شکل ارادو. دا یو نورانی عالی مخلوق ده چې په کوم شکل وغواړي ځان ښکاره کوی شي. پس د دې نه دا چې جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل دلته راتلو، د کوم انسان په شکل؟ غالبا د حضرت دحیه رضی الله عنه په باب کې چې ډېر ښایسته وجود خدای پاک ورکړی و، ښځو به منډې پسې ویلې په کوڅو کې، اخر به نقاب په مخ باندې اچولی و. عموما د حضرت دحیه رضی الله عنه په شکل کې راتلو، کله کله په بل شکل کې، لکه حدیث جبریل کې چې حضرت عمر فاروق له موږ ناستو، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر ما يرى عليه اثر السفر وما يعرف منه احد. او سړی راغی تکې سپینې جامې، تکې تورې څڼې، اثر د سفر خیره میره نه پولیدی کېدو، خو ناستو خلکو هېچا هم نه پېژندو. حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې هر وارې به دی راتلو ما پېژندو، په دغه وار ما هم ونه پېژندو. هلته جبرائیل امین په یوه صورت کې په ناشنا شکل کې ورته راغی. عام اوقاتو کې به د حضرت دحیه رضی الله عنه په شکل کې ورته راغی. په مابین کې دغه خبرې یو وارې وکړو، بیا به د ملک خبره بېرته راوګرځو. دا چې په دغه یو وار باندې جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ونه پېژندو، نو دستي خلک بدګمانه کېږي چې بیا خو اشتباه په وحی کې راځي. کېدای شي نور وارو کې به هم شیطان په یو انساني شکل کې ورته راتلو، د ده سره به خبره کوله. څه معلومه ده چې دا ملایکه ولې؟ خو هغه د معلومه شو چې یو وار خو یې ونه پېژندو، کېدای چې نور وارو کې هم نه یې پېژندلی، شیطان په یوه شکل کې ځان ورته متشکل کړی. نو جواب دا ده په هغه وارې چې ونه پېژندو، جبرائیل علیه السلام د معلم په صفت نه و راغلی، وحی نه و راوړی، د متعلم په صفت یې ځان ښکاره کوه چې خلک هم متوجه شي. نور خو به بیا په هغه حدیث کې خپل تحقیق کوو چې ناشنا طالب راغلی ده او پوښتنې د استاد نه عجیبې پوښتنه کوي چې ښې متوجه شي ورته، او طالب پوه شي چې باید د استاد نه داسې پوښتنه سړی وکړي.
په هم اوقاتو کې نه و چې وحی به راوړه هلته یې پېژانده دا چې دا یو وارې علم ورک شو نه یې وپېژندو حکمت الهي پکې څه و حکمت الهي دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي اوتیتو علم الاولین والآخرین ما ته د اولین او آخرین علم خدای پاک راکړی الله تعالی تنبیه ورکوي که زه وغواړم چې دغه علم درنه لرې کړم بیا به نه وي آیات څنګه ده دلته ولو نشاء لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد له به علينا وكيلا دغه وحی چې ما درته نازله کړې که وغواړم چې درنه لرې که منقطع کم لرې به کم بیا به څوک نه کې پیدا چې بېرته یې تا ته راوړي لنذهبن بالذي اوحينا اليك نو الله دا تنبیه ورکوله ګوره هغه اشنا سړی درته ناشنا کوم او دا خدای پاک تنبیه خلکو ته ورکوي مولانا یعقوب صاحب نانوتوي صدر المدرس د دیوبند فتوا ته څوک ورته راغله استفتاء فتوا یې ورکړه قانون خدا د چې مفتي په اخر کې خپل نوم لیکي چې یعنې دا فتوا ما ورکړې فتوا یې حل کړه آی ورته ولیکله خپل نوم تربیه شو ناست سړي ته چاته ویل زه څه نه میږم یغه نوم ورکړو بیا یې ولیکه الله تعالی تنبیه ورکړي چې ګوره په ملایې باندې خطا نه چې زه صدر المدرس یم دومره غټ ملا یم خپل نوم مو درنه ویل اشرف علي تانوي صاحب چې شهره افاق د دنیا کې د دوه کورونو دوه ودونه وو د خانقاه نه راووت خپل کور ته ځي د کور خپل کور لیاتر ورکړه شو د خپل کلي کې پروت ده د خپل خانقاه نه خپل کور ته راځي لیاتر ورکړه شو مولانا عبدالحق لودوي 40 کاله تقریبا جماعت ته به اول وخت کې تلو جماعت په خپل لاس جارو کوي غټ عالم ده بزرګ عالم ده د جماعت خدمت په خپل کوي خو کور نه بچ راووت د جماعت لري نشو پیدا کوي خادم به مخکې ورته روان و یغه به حق نارې ورته ویلې دی به په یغه پسې تلو جماعت ته به ورسېدو 40 کاله چې کني نوم احمد و خو عبدالحق دا معنا لکه د حق غلام چې هغه به حق نارې ویلې په یغه پسې وتلو نو کله الله تعالی یو چاته تنبیه ورکوي په هر تقدیر په عمومي اوقاتو کې د حضرت دحیه رضی الله عنه په شکل کې ملایک ورته راتله کله کله که ناشنا شکل کې راغلی اوس دغه چې د دحیه رضی الله عنه په شکل کې حضرت جبرائیل امین راتلو نو دلته خلک اعتراض کوي ما درته ویلې چې محترم سترګې پټې کړي او تیږه وشړي هغه اول تعریف پرېږدي چې ملائکه تعریف شي ده نو اعتراض درته دا کوي چې جبرائیل علیه السلام خو دومره غټ وجود و چې نبی علیه السلام دوه وارې چې په اصلي شکل لیدلی 600 وزرې وه چې یوه جوړه د وزرو یې خلاصه کړه د شرق نه تر غربه ټولو پورته ونیوه هغه د دغه کنکي انسان په شکل حضرت دحیه په شکل کې څنګه راتلو ای د غټ وجود څه کېده نو ملایان دي چا دا جواب کړی ده چې هغه زائد اجزا دا به پانی شو تر جدا بشوه دومره کنکای لکه وایي چې تراشه شاخونه تر وټکئ دغومره کنکای به پاتې شو لکه د انسان په شکل د نور اجزای زائده به الله تر جدا کړه د نبی علیه السلام سره بې مناسبت پیدا شو د انساني شکل په انداز خبرې به وکړې چې بیرته به ملکوتي صفت ته اوړد الله تعالی به هغه جدا شوي اعضا بیرته په ده پورې کړه یو دوم جواب ده چې هغه اجزا چې هغه د ده د بدن ډېر و دغه اجزا فاني کېده نه ختمېده نه صرف جدا کېده بیرته ملحق کېده یو خیر دا چې ورک شو الله به هغه نور ختم کړه دوم دا چې جدا به کړه لکه هلته ایښی چې جیل ته یې ننباسي کالي تر وباسه چې بیرته راباسي هغه خپل کالي بیرته ورکړي دریم دا چې تکاسف دا وړی چې په خاورو کې وخت په وتلی سره نښتې خیرنې چې وی ټکیه دا خاوره تر ولېږي بیا دا وړی دومره غټ وجود پیدا کړي چې سره تخته یې کې تکاسف دغه وړی دومره ځای لاندې دغه ځای ته ورسېږي اجزا ختم شو تداخل راغی
نو دا جبرائیل امین به داسې سره نه ننوت، تکاسب په کې راغی. بیا جواب اعتراض کیږي. دوم تفسیر ګورئ ښه چې هغه جبرائیل امین اجزا جدا کېده د ده نه په هغه اولو تقدیرو باندې دا د نبي علیه السلام سره چې غږېدو روح جبرایل و، دلته و روح، که روح په یغ بدن کې و چې هغه کوم به جدا شوی و، که روح به هلته و خو دا نه روح د جبرایل شو نه جسد د جبرایل شو. که روح دلته د هغه بیا څنګه کېدو، هغه نور وجود هغه غټ وجود مړ کېدو که ژوندی و. دوی ویل چې دا د نبي علیه السلام سره چې غږېدو دا روح د جبرایل امین و، خو د یو بدن سره هم تعلق و. هغه مړ کېدو نه، لکه سړی په خوب کې ویده وي، د ده روح لاړ شي حرم شریف ته، خوب ویني چې زه طواف کوم، پروت دلته ده او دی هلته طواف کوي، روح تللی، خو د بدن سره تعلق ده، دا بدن مړ ده، دلته هم اوړي نه اوړي. نو دا بیرته په اخر کې ذکر کوي چې تحقیق خبره دا ده چې دغه اعتراض او جوابو ته ضرورت نشته. خو اول موږ ویلې چې ملایکو ته الله تعالی قدرت ورکړی چې په هر شکل ځان ښکاره کوي، ښکاره کوی شي. چې یو وارې دغه قدرت الله ورکړی چې په هر شکل ځان ښکاره کوی شي، نو هغه چې د انسان په شکل ځان ښکاره کوي، بیا نو دغه کې څه هغه ده چې هغه نور بدن یې څه شو، مړ شو که ژوندی شو. نو کله به ماته متشکل کېدو ملک د یو انسان په شکل چې غالبا د حضرت دحیه رضی الله عنه په شکل و، کله کله به په ناشنا شکل کې، او بیا به خبرې کړې نبی علیه السلام به یادولې. ترکیبي لحاظ و احیانا یتمثل للملک رجلا، دا رجلا نسب په څه لحاظ ده؟ څوک یې نسب بنا بر تمیز ده، څوک یې نسب بنا بر حالیت ده، څوک یې نسب بنا بر مفعول مطلق توب ده. یتمثل للملک تمثل رجلین چې د جنس دی پیل نشي، په دې بیرته چارت کړی عیني چې تمیزیت هم نسی کېږي، حالیت هم نسی کېږي. تمیز لپاره د رفع د ابهام وي، دلته نه د تمثل په معنا کې ابهام شته، نه د ملک په معنا کې ابهام شته. نو تمیز د څه شي لپاره راځي؟ حال په حکم د خبر کې وي د ذوالحال لپاره حمل کېږي په ذوالحال باندې. بیا خو به یو دا وي چې داسې باید وویل شي چې الملک رجلون. دوم دا د حال هغه شی وي چې تغییر قبلوي، رجولیت خو تغییر نه قبلوي. نو دا تمیزیت نه دسي، حالیت نه دسي. دی وی چې عبارت په حذف د مضاف سره شي، نو منصوب به نزع خافض. یتمثل للملک صورت رجلین، اصل تقدیر دا ده. لیکن موږ ویل چې نه، تمیزیت هم صحیح کېږي. ولې؟ د تمثل په معنا کې ابهام نشته، د ملک په معنا کې ابهام نشته، خو په دا نسبت کې ابهام ده. ما ته متشکل کېدو ملک، دا تشکل په انساني شکل که غیر انساني شکل. بیا په انساني شکل کې د نارینه په شکل که د زنانه په شکل ابهام راغی که رانغی. نو رفع د ابهام دپاره رجلان دواړه ابهامونه رفع شو. شکل انساني، په انساني کې بیا د رجل د نارینه په شکل، نه د ښځې په شکل باندې. فیتمثل للملک فیکلمونی فاعی ما یقول. آخر کې د دغه ځای چې اوس دوه کیفیت د وحی ذکر کړه. په عبارت کې ولې فرق وکړو؟ په هغه اول کې وی وقد وعیت عنه، ماضي څه ذکر کړه، او دلته ویل اعیا زه یادوم هغه څه چې ویل. نو جواب دا ده چې په اول کې یاداشت تر تنبیه مخکې و، ځکه د صيغه د ماضي ذکر کوله. هلته موږ وویل چې په نبي علیه السلام کې به ملکوتي صفات غالب و، چې ملایکه به ورسره غږېده، ملکوتي صفات. چې کله به وحی منقطع شو، دی به بیرته بشري صفاتو ته راواوښت، وحی به یې تیاره یاد وه. په کوم حال کې؟ په مامزه کې. هغه حال کې چې هغه دی به په ملکوتي صفات کې و، په یو وخت کې به یاده کړې وه. او دا چې ملایکه به د انسان په شکل کې شوه، بیا خو به صيغه د مضارع ذکر کوي چې په استمرار او تجدد دلالت کوي. هغه به یو لفظ ویل د به پسې یادوه، هغه به ویل د به پسې یادوه، خو دی په خپل حال باندې و، د حال نه خو وتلی نه و. آخر اعتراض
دلته د وحی دوه کیفیت ذکر کړه. د نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوه چې تا ته وحی په کوم کیفیت راځي؟ د دوه کیفیته ذکر کړه. د وحی اقسام مخکې موږ تاسو خو ډېر ذکر کړي وو او دلته دا صرف دوه ذکر کوي. نو جواب دا ده اصلا د وحی د اقسام رجع دریو ته کېږي عمومي. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا من وراء حجاب او اول څنګه ده وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب. الا وحي القاء في القلب او من وراء حجاب لکه د موسی علیه السلام سره د نبی علیه السلام سره چې خبره بالواسطه شوې ما بین کې به حجاب یا رسول. نو رجع درې ته شو. هغه اول قسم چې القاء في القلب ده دا خاصه د نبوت ده. اخو بار بار ویل الهام هم ورته ویل کېږي معنا هم ورته ویل کېږي. هغه خو د نبي پورې خاص نه ده خو اولیاو ته هم کېږي. او من وراء حجاب دوه وارې راغلی فقط د دوه نبیانو سره د موسی علیه السلام سره او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره. عمومي توګه وحی چې د الله د طرف نه کېږي په واسطه د جبرائیل امین کېږي. نو دا هغه د عام وحی بیان وکړه. جبرائیل امین په دغه دوه کیفیته کله په خپل شکل کله د انسان په شکل. جبرائیل امین به چې راتلو نبي علیه السلام ته وحی چې کوله کله به په خپل ملکوتي صفاتو کله به په بشري صفاتو. د دغه دواړه احوال غالبه او بیان ده. غالبا وحی په دغه دوه کیفیتو ماته راځي. تر دغه ځایه پورې د وحی د کیفیت بیان وشو چې په دغه زمن کې په هغه یو قسم کې شدت هم بیان شو چې هغه یو قسم وحی په ما شدید دی. اوس د هغه د تایید لپاره چې دغه شدت په وحی کې شته دوم قول را نقل کړي